دو کالا دو میاشتې 9 ورځې دا خلافت او بادشاہي وکړه. جنازه لا پرته ده چې عمر فاروق د امارت حکم او فیصله صحابه وکړه کہ دا عمر فاروق بادشاہی دلان دے با زمون زندگی تیرے گی. دا شپږم کال د نبوت شروع کہ عمر فاروق ایمان روڑے تو کم سحر کے مسلمان شنو آغا سحر رسول اللہ نے اجازہ واغستا او دا ابو جیل او بلہب کشیل اللہ د مکی پلوئے لویو قبیلو سرکش و خلق باندې وګرځید کہ عمر فاروق مسلمان شو کتا سو رسول اللہ علیہ السلام تسو ضرر رسو یا بدرد ویلے نزو مسلمان نو اس ماں پہ جناب رسول اللہ ایمان روڑ دی تو خلم غلط او خوزولا نو دا سر بستاسو پتنو پوری نہیں. د ایمان سره پیوس رسول اللہ علیہ السلام توئی کی اجازه راکا جزا با جہل لورشمو د خپل ایمان نے خبر کر. رسول اللہ علیہ السلام ورتوی عمر اللہ غنده ادرے گا خبر واورا عمر فاروق ورتوی یا رسول اللہ تعالی وممان رید چد ابو جہل کور لورشم دخل ایمان نے خبر کما. رسول اللہ علیہ السلام ورتوی بچیان دا تمام دنیا اللہ پخپل باندې مسلمان کرے دا او پخپل مرض و منشے مسلمان کرے خو اے عمر تمہیں پالا پا زور باندې مسلمان کرے. اس رسول اللہ اللہ سر زور نہیں چلو لے حضور دادے چی ماور تو جڑی لی دو سفاغر لاند اسمت داغے کی سجدہ پروت تو دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بے احد العمرین یا اللہ پا مکہ کے 2 عمر دی یو شیعگانو کرے او یو پا دے قریشو کرے یا اللہ دے دوارو عمرینو کی یہ مسلمان کا ذکر دا دوار دیر تو جاہلیت کے پکڑے جی ندیب پا اسلام کے پکڑے نو اے عمر فاروق اتم پا اللہ پا جراغانو پا دعاغانو مسلمان کرے. ایمان درو رکھو دا بجل کسیل عمر یا رسول اللہ امر دیو کنا نہ بچے امر نشتا. اس دا امر منس کے اور دا سفارت منس کے فرق دے دا مسئلہ دا انشاءاللہ بیا بوشی پو کہو محدثین چیڑے لے رہا. عمر فاروق دا دیل بل سڑی کسیل وردی اول پکے دا ابو جیل کسیل ورد ورتے دروازو والا کہ ما ایمان روڑو رسول اللہ علیہ السلام نے پا نبوت اور رسالت تسلیم کو. اور رسول اللہ علیہ السلام ببانگ و مختار ہوئی تبلیغ و مختار کئی اور تقریر و مختار کئی کدے کرسو کو جبدہ نہ پرسو ادی لہب لورن یولوی بل سرکشو اور عدبنو میں اغل ورگے ولید یولوی حرامیو اغل ورگے اور دے طولو توی سے خلیم واقع پڑھ
رسول اللہ علیہ السلام حکم کئی کہ دا اذان وقت دے دا منزو وقت دے یا اللہ پو زور باندی منظم کو لین شما عمر فاروق ورطوئی زمان مالو جان وقتو تختو بختان قربان شان زمان تن من وطن بدن تان قربان سے یا رسول اللہ چدا اللہ نام قسوم رزور اغسطے شنو آیا رکاوٹ والا نہیں بنو عمر فاروق رسول اللہ علیہ السلام باندھ دمر مینے سمر مال حالے کتا گئے تو نورو پر رسول اللہ علیہ السلام قربان کر ویسن بعد عمر ملنگے ماں ندم کے بادشاہ ماں ندم کے سرداروں سوداگر ماں بلکہ یا رسول اللہ زستاد ملنگانو ملنگے ماخل ملنگانو کے شمار کا دا بتا ستا پی خور خار کی دا قصخانی شاعتا کباری بازار کی دا العین ہوتل لانگے مسلم جان سرہ پنہم نمبر دکان سے ملاوی گی علیہ السلام دا میراج نراغی ورطوی عمر فاروق استانی او بہترین جنت تولیدو آگے جنت تم اختار وان دکرفو آئے عمر زر میں تخ برا واپس کرلان عمر فاروق ورطوی یا رسول اللہ چی زما جنت تور گلوے نما بفخر کو پٹول صحابو چی رسول اللہ زما پا جنت کی گردے دلے رسول مقبول ورطا جواب کے وہ اے عمران دروازی میں نستاد جنت پروان دکھان خدا میرا یاد سے کہ عمر فاروق کے دیر لویا حیا و غیرت تے اسنک دنیا کے ورطا الوہ موخفش یا رسول اللہ زما کورتا ولی ورغلے ہوئے گے سنید منگو تا سلم حیا را کی خان نن سبا حیا ختم شوه تو ځوان کې دا حیا نشته چې د سپینګیري لحاظ وکړي رسول اللہ علیہ السلام کعبہ کے ناس دے پستر کو باندھی اوخ کی راماتی دی اجاڑی عمر فاروق سورہ روا غستو یا رسول اللہ چا جڑو لے چا کڑو لے چا خپکڑی راتو آئے چی پدی تورت نصر قلم کمان عمر فاروق تو رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اے عمر ابن الخطاب تو خدا قسم دی دنیا کی چانیم جڑو لے اور جبریل امین راگ یو خبرو کرنو زکا پچکو چکو جارما خبر بانے پوئی گئی جو من مرے میں گلہ میں بالکل بند عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ وایان کہ دنیا کی شاہ جڑولی کرولی رتلی سیسلی یا رسول اللہ دا عمر ابن الخطاب تردتی کی نہ بہر دوائے چو سرت نہ بیل کمان عمر فاروق تو وی اوصلد پزے کا غصہ مکوان نچا جڑولم نچا کڑولم نچا رتلم خو اس پدے ساتھ جبریل امین راگئی اوراتے اویچی یا رسول اللہ اللہ سلام وی سلام نبات اللہ فرمائل کہ محمد رسول اللہ توایا کہ اے حبیبان تجھے دیکھ پر امت تو اوائے چستا پا امت کی یو سنگری تولا گر کے دری گرستی نوی نو اللہ ویچے دغا سنگری اسمان تو گوری کہ بر اسمان تو گوری اللہ وی مالت حیا رازی زورتا نگورما حیا دوی عمر فاروق جبریل امین راگے چھ مالد اللہ حکم ملو چھ اللہ فرمائے لسنی گرنا مال حیا رازی یا رسول اللہ دستن گرنا تا حیا کوا
ذکر چزمک بت حیا کئی، اسمان بت حیا کئی، جن بت حیا کئی، انسان بت حیا کئی، ملک بت حیا کئی، فرشتگان ب حیا کئی، یا رسول اللہ تمام جہان دستنگری نہ حیا کئی. تو دے امت تو اوایا کہ اللہ فرمائے کہ مال استاد امت دستنگری نہ دیر حیا راضی. خبر پوچھو رسول مقبول سترگو باندی اوخ کراماتی دی. عمر فاروق راغی خواہ کے کہنا سترگو نیور لأوخ کی پاکی کریں و یا رسول اللہ دا خودی رد پیدی خبر دنو تولی قدی جانے. رسول مقبول او فرمان چے اے عمران دے وجہ جانم چے زمان دا امت دستنگری نخو اللہ حیا کئی، عرش مولا حیا کئی، انبیاء اولیاء اتقیاء حیا کئی. نو پدے وجہ جانم چے زمان دا امت اخیری زوانان بد دستنگری نہ حیاو کی او کنا. پدے جانم رسول اللہ او فرمان چے اے عمران سوچ زمان دا امت دستنگری عزت نہ کئی او پوڑو باندے شفقت او رحمت نہ کئی، دا قیامت پر از بزد در امتی شفاعتو نہ کما. تاسو کو نو عزیزانو عرض دارے کہ دستنگری دیرہ لوئے حیا دا اللہ تے حیا کئی. خدا دمین لگے دا حیا توفیق رکھ نارینو زنانو طول حیا دیر لوئے تھے. دوارو جانو سردار فرمائی کہ الحیاء هو الایمان، حیا و غیرت چھے دے اندغا ایمان دے. بلدے فرمائی الحیاء شطر الایمان، حیا دا ایمان حصہ دان. بلدے فرمائی الحیاء نصف الایمان، حیا نیم ایمان دے. او بلدے فرمائی کہ الحیاء هو الایمان، امدغ حیا ایمان دو ایمان حیا دا. خدا دیتا سمون بے خیانی عمر فاروق استا حیا میرا یاد شوا، غیرت میرا یاد شو، ستا عظمت میرا یاد شو. نزک دروازی نواپس رالم اوخپا میدن نکرلان ورطوے عمر فاروقا فوزد قیامت کے اللہ ما یلیق بشانی حزمک لرائشی چرط راشی دا عرش عظیم دا پاسب اللہ ہم نشینی سنگا شد اللہ شان سر مناسبی. نن دا عرش لاندے اب سلور پر اسی دے دا قیامت پورز دورتا اتور لاندی شی. اگا عرش پا اللہ حکمو کی چدا لاندے پرس لکوز کے مکہ لبراشی. وعمر فاروق اللہ بحکم کئی لمن الملک اليوم، اے عمر فاروق اللہ بواسطے چنندکم بادشاہ بات سیرا. قیامت کیا ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ سا عبادت ذکر کو تانا مدد ذکر کو غارو ذکر چتا مالک یوم الدین. تو بادشاہ اختیار مند سزاؤ دے جزائے سنگے دلتم اللہ آس کئی لمن الملک اليوم، اید دنیا شاہانو بادشاہانو دنیا کے تاثرے کہ منگمزان تو سوائیو بادشاہانو وزیرانو ننن راتو ہے کہ ننن روز سوک بادشاہ دے. دومرد دہشت آواز کے تزمک بزلزل راشی
پا جنت بزلزل راشی پا دوزخ بزلزل راشی آنتر دے چی تمام انبیاء بم اللہ تو سجدہ دیر نپروزی خدا دے مانی بیاواز کئی لمن الملک اليوم دریز اللہ کئی سرو چطول والا سوگ دے دمر خطرناک روزدہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دغا دمر خطرناک روز کہ تمام انسانان انبیاء اولیاء اتقیاء بطول اللہ تعالی فسجدہ باندے الور پراتی خطرناک روز خدا دے دا اگر روز تکلیف نہ تاسو من پامان عمر فاروق اللہ بحکم کی چنل باسی للہ الواحد القہار نند اگ بادشاہ بادشاہی دے چن چر غصے ہو او نہ بپ غصے نہ دومر غصے ہو نہ بیا غصے لکنن کہ اللہ غصہ دے نندا غصہ نہ ذات اختیار او بادشاہی دا خدا دے غصے نہ امان یا عمر زبان بقیامت پورز باندے اللہ تا ادرے گمان اللہ بدیر پو غصر خو عمر فاروق زبغے کے تاوالمان او دا عرش عظیم پو خواک بدے ورطمخ کے دمان عمر فاروق تپما مین زپتا مین یم دا دیوج علام پتا باندے مین دے زبور تتاڑوان دے کم عمر فاروق دا اللہ طول غصب سرکما اللہ عمر تجبک ملا روانے اللہ جبریل امین توجہ مخیل عرش عمر فاروق تا زمان او دخپل طرفنا سلام وائی کہ عمر ابن الخطاب پتا دا عرشنا اللہ سلام وائی یقیناً نے کہ عمر فاروق اللہ تا گران دے کنے نہیں عمر فاروق میرا پشپ باندے اللہ ماتو وچ مالد سروڑی دی دوست لرزی نظام سرس ڈالے ہو تحفے اڑی یا رسول اللہ ماتو آیا مالد نن عرش لسروڑی دی عمر فاروق ما اللہ توئی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ ما عجز و بندگی عبادت مالی جانی خدا استا دربار تروڑے دے یا اللہ سوچی تول جڑا کول آواز کول سوال کول غریبی و عجزی فقری مستا در تروڑے دا ما سر بغیر دا دے ڈالے نلویا ڈالے بلنوان دخلے در کے عرص اور کی کنے غریبی تو کی نہیں لیکن اللہ لغریبی یو سے نادرت تو محبت سر غاخلی عمر عرش سکل ازمک لراشو اللہ تناسن اللہ بویچ دو قیامت روز دمال دل تصر اولل عمر فاروق زبطان فغیچ والم واللہ تبدلان دکم چما در لعمر فاروق ڈالے راولے دا دمرلیت دغ عمر فاروق دے جناب رسول اللہ وفات شو دغ عمر فاروق دے ابو بکر صدیق وفات شو نند عمر فاروق دور راوے عمر فاروق لگیا دے چی یا اللہ اگے پوری بزخ و خورو نخرمان کہ ترکم وقت پورے ماتا پتہ نہیں لگے دنے کہ تمام دنیا کے دو عمر فاروق بادشاہ خلافت سے یو غریب نہ غریب سڑی غورا خوروا خوڑا لیدان کہ ماتا دا معلومات نہیں شوئے کہ ملنگان امنن غورا خوروا خوڑا لیدان واللہ کب دو قیامت پر وقت پورے غورا خوروا خورمان جمعے نیمشپدہ عمر فاروق بی بیرا پاسے دکی یا اللہ
عمر فاروق پکڑ کی نیستا دی مون للاڑو کے چرتا پسپر اوتے رہی خوچ دی بار ترو وطا عمر فاروق یو نری غندش لے دل لنگوالے دے او دا میدان منس کے ولا دے پستر گبان دے دو کو باران لے خدور تو وہ عمر خدا تبارک صدر آیات تو دا کم مصیبت راغل رہے شخپل بستر دے پریخودان توشکو نالے دے پریخودان کد دے پریخود قالین دے پریخود بالغ دے پریخودان یو لنگش لے دلے والدے او دا یخدے تو موسم کے تو میدان کی ولارے کے سایام دربان نمیشترے عمر فاروق مغوطی دے فرق راگے کنا سبل سو وجد وایت ولی ننجارے عمر فاروق ورطا دمرا اجلل بیوششو خضب ورطا جاڑی لولب ورطا جاڑی زامنم ورطا جاڑی عمر فاروق کے سمال تو اوش کرانے ورطا وی اے بی بی دی وجن جاڑ ماں زپا بستر پروتو ماں ویچی یا اللہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته دا ارمشرن بدخپل کشران تپوس کیگی دا اربادشان بدخپل رعیت تپوس کیگی یا اللہ ذنل پکٹ کے پروتیم پگرم بستر کے پروتیم زما پا امت کے بدا سے خلقی زما بادشاہ کے رعیت کے بدا سے خلقی چاگی تبکت نی ملو شوی پزم کب پروتی وہ بھی دکت میں بے وجہ نپری خو اسی نچہ اللہ وی عمر فاروق اتا خوب دنیا کے کٹ کے خوب کو اوستا غریب خلقو غریب رعیت اگا پزمکو دو نکت میں بے وجہ پری خو چی خدا میں قیامت کے رونی مسی چتا کٹ کی ہوئے اوستا رعیت پزمکو بان آگا بی بی ورطوی عمر فاروق انو بیا خوبا دزان سر دا کمبل راگستے او شرائن وی شرائن میرا واغستا خورک میں سوجو کو کہ زمان رعیت کے بدا سے غریبانی چاہی تب کمبل ملو شیلی نو اللہ با میں قیامت کی رانی سی چتا کمبل زان نتو کرو او سا غریب رعیت اگا بے کمبلو نو کمبل من زان نگزار کر عمر فاروق زور صادر بد پسر اچولے و یخنیدان ویدا سے ملنگان دو چاگی بغیر دو صادر نشتے رہی زیریگم چی قیامت کی میں اللہ رونی لکی چستا صادر پسرو او سارعیت کے دا غریبان و خلق صادر انہوں نا خدا کا تقوی وہ بھی قیامت کے بدا تپوس لکی گی سستا سنگ زندگی تیرا کروا تا سنگ کپڑے چھوڑے پسنگ اسپور چھوڑے سنگ گاڑی کی گردی دلوے سنگ اسباب زان تیار کرو سنگا برسن بیا غصوا یا تور سے کو کمبل نے استعمال کروا قیامت کی بان لا تپوس کئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے نن بہترین اگا انسان لچکم انسان اللہ نیریگی خدا دے زمین در کے لئے رہا زمین کا انترکان کی یو معمولی سری حکومت کی نم نالم تاسو اکثر خپکے گی ہم تاسو خپکے گی جارم تاسو او قضام کوام تاسو ناغا پا انترکان کے روتے ددرے کسان ملگری کی پارٹی انترکان کے روتے رکھر کاکا دا سکے ادا دا سکے نا دا دوستان مستان دی او پلاس دی چاپڑی دی جنکو پلاس بانے غروتے رکھر خدا دے امان راج بیانن حکومت کی یہ معمولی سریشن سے یو اب تک پکے پیر رکھے داغا دا کور پرمیشر بیا پا یو اب تک چلون نسکے دی تاو زماو دبلو دبل درعیت اغوی میرا رغکلی او اغا پزان استعمالی نو اللہ دمولا عادلان بادشاہ بات و دا مور ہے کہ دغا عادل بادشاہ قوم جوڑ کرے کیا جوڑ کرے ویدہ رسول اللہ جنازہ دعال کیگی کہ ابو بکر بادشاہ شوی نہیں بیا کہ ابو بکر وفات ہوئے جنازہ بدا ابو بکر آل کیگی کہ عمر فاروق بادشاہ شوی نہیں
نو دا به موږ جوړو چې د کیلو یو کنزل درته کوي زما به هغه بیا څه شو ستا هغه داسې داسې کړي صحیح که هغه ګین څه شو پلان دینګه زمونږ هلکان خو صرف دی زدرو نور نوم بینانم پښتو کې بد نوم دی بس دغه یوې ډنډۍ د کار اوښتي دي او دغه دوه درې مرګو د کار اوښتي که نه نه د دین شو نه د دنیا شو هلکه دنیایي تعلیم خو دونه وکړه چې څه ځان خو د سړي زوی خو درله جوړ شي که نه نور د ارباب او د نواب او د خان او د خاندادر او د جګیردار غرض او مشن یې دا دی چې دا غریبان به زمونږ غلامان وي دا د دوی مشن د غریبانو ښځې به وایي زمونږ وینځي او دا بچي به زمونږ غلامان وي دا د دوی مشن دی د دوی ښځې سمنګل او بیبیګلې او زمونږ هغه د دوی وینځي د خدای غلامانه بچي بچ که او خدای دې من جرت د دوی نه زمونږ ښځې بچي د دوی بچي او زامن په سکول کې په رشوت پاس شي نو هغه جج او برجستر بچي شي او زما هغه په خپل محنت شي نو هغه به چپړاسي کې جوړ نه شي ای کړي زه راځه زر ته زه ما د سکول مخ نه دی کتلی راځه دې ځای کې چې څوک انګلیش وایي ما ته دې وایي ما د سکول مخ نه دی لیدلی صرف ټیچر او لکچر مې د لکچرر اورېدلی د هغې نه مې فهم کړ بیا د ریس تفسیرونه ګورم او دوی ته ووایي چې په انګلیش میډیم اسکولونو کې او کالجونو کې دوی ته وایي تاسو څه زده کړي عاجزانو یې چې نه دي زده کړي زما ورکر او زما غریب هغه چې ډېره تورې یو ډسپنسر ته جوړ شي دی د کوره د ام بي بي ایس بورډ یې ځان سره مخکې لګولي خفه کېږئ نه دا ټول زمونږ کار دی دا ټول زمونږ کار دی نو زړه زما شي او مزې بل څوک کوي زمونږ ښځې چې حیادار او ستردارې دي نو هغې ته دوی وینځوي او د دوی هغه چې بازارونو کې ګرځي نو هغه بیبیګل ده او چمنګل ده زما ایمان دا دی چې وعظ به عام وي چې چا چې غلطي ملا وي کو سیوي او پسیوي پسالي دي هغه ټول به په ګوته کوم که ماتي ما نه وایي چې د غریب سړی زوی د کرکټ ته ولې لاړ اد ویډیو ګیم ولې وکړي اد دنیا ګیم ولې وکړي اد ځان د پولیس نه جوړ کړي که نه ما یو آیات ویلو پرون په آیات آباد شو کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات ناغی تمیوی کہ تاسو انگلش کے دے ترجمہ گورا how this believe you in Almighty God you in Almighty ubiquitous you in Almighty Allah Ramadan God cannot be our rear therefore he must mother راځي نه دې څه د ګیلو والا ویلي دې ورته کمکل وایي ما اکثر لوی کمیس اغوستي دي چې دا وړاندې هغه جمعې ته جدا شي که نه او ده چې هغه دوه غاښې کېني نو او سم نه د عاجزانو عرض دا دی خفه کېږه ما په ربوبیت باندې به هغسې ماشوم کېږي لکه د دې بوډا دی اے مورې ګوره کنه زما نه سترګې باسي ژبه پرې کوي ستا سینت فرعون ته
عرب انہیں اگر موسیٰ علیہ السلام برب نے انکار ہونے اس اغما شمبانے چاڑے خدو جبت پرے کئی چتا پدے جب باندے مور تلک چرو کو کہ مورد اللہ در ربوبیت نوانوری مور لگوری زوی مور لگوری اللہ دیتا سمو سرستانی نو اغا عمر فاروق دے چنن بے اوش اپروت او دی دن تمام وزنی فروجہ کے وہ اس پر میں سجدہ کے وان خو پاغے میں سود نکے دا زبطول مرد پارا دا غشان پیو معمولی لنگ کے گرزم علب ززان تا کمیس اچومان او غریزت جامع با علکم چی ما تا پتو لگی چی دا مدنی منوری فقیرانم کمیس نوا غستل دا عمر فاروق سے بیگالش پرا زان سر خلیفہ نائبو او غلام زان سر ملگر اگلتے رہی کور پکور باندے گردی دے یو کور خواہ کی خبر کے دے عمر فاروق ورطو ارازت دی کسیتا نزدیشو آیا دل تچرتا بیمار دے یا دیوہ کے تیل نشتان اوڑے نشتان سوجدہ چی نمش پدا او دے کور کی گرار دے پدے کی خبر دی راگا چی معلوماتو کو کس کم وچے سارے وغل عمر را پسر چو کور لے ورل روڑی نیمش پدا مور لگیا دلور توائی بچیا پاسا گدنم لشنی دی سیلین لشنی دی ما اوخان لشنی دی بچیا پاسا او دگا پیو کی اوبوا چه وسار دے بازار لورمان کہ بازار کے تدیر پیسے والمان من خلق خپایو کی جوڑو بنا چکا کیا چو پایو والا در کشتکا نا خطا پینے کی یہ خپایو کی بنا چی بلکہ پیپ و بوکے کی کنا لگا 13 روزوں کے اخبار راغس تھی کہ یو بزرگ پپایو کی کب نیولے سے اور کریں والچاغت تانے تلارو کہ بیداری سکلی والجی دامی خط جبک کے سریدہ کی دی سراغے دا کب تیسی خدا دے امانی آگا مور ورطوئی بچیا پاسا پپایو کی بوا چواس لورتوئی اما جان خدا دا پارک مات دو بو موایان پلنگ سن سرے تیر عمر باندے نو اے مور ابو کے پہ یا پپو کے ابو ماچوا عمر فاروق عادل بادشاہ دے سزا برا کی عمر فاروق سے دا خبر ہوری دا نورم ورطور لنی مولا جاد بچیا پاسا ابو آچوا پپو کے آگا لور ورطوئے اما جان عمر فاروق دیر عادل بادشاہ دے منصب بادشاہ دے اسنان اگر آنا خبر کی او سزا تو مالرانی کی ورطوئی بچیا پاس عمر فاروق بادشاہ دے بادشاہ درے خم پر بستروں کی خوبو نکی عمر فاروق پا دینی مشبس غبریگی اگر لور ورطوئی امانا عمر فاروق ادوی عمر فاروق اعظم ادوی خلیفہ امیر المومنین ادوی و اے مور پخدے قسم دی رب العالمین لا تپسر ولا دمکوان و بچہ پاس عمر نخبری گی وی مور زکو بک پینا چوما یا پو کیو بزکنا چوما اما کہ عمر خبر نہیں چی خود عمر اللہ رانا خبردار دے کنے کہ بے وجہ بعض علماء کم سڑی کے غلاق ہوگا وہ دے پڑا کہ غلاق کافر کی گی وہ کہ دے وہی سوکلیستا یہ دے دلتا کرامن کاتبین انہم منکر شکر سوکلیستا سوک کے دار آجی کنے بات یہ دے پا فرشتوں کافر سوکلیستا یہ دا اللہ نم دی منکر شو نو دے دے وجوی کافر شو خدا دن بغلا
ناروا و خطا نه بچ وسات. عمر فاروق غلام ته په دې باندې نه خوکا کاش عمر فاروق کوروي او دغه شان دیندار بیبي پکې ناسته وي زه به سار لدی ته جواب را لېږم چې دغسې دیندار بیبي مې په کار ده چې زوی ته یې واده کړمه. هغه له کور له چې راغی چې عمر فاروق د خپل زوی نه غواړي زه ملنګی یم غریب او فقیر یم ته خو فاروق اعظم او ستاسو شهزاده دی نو د شهزاده واده کله د فقیر او ملنګي سره کېږي. عمر فاروق ورته وایي نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله ته هغه سړی محبوب دی چې څوک الله نه یریږي. ستا د مور او ستا سوال او جواب دیګا اورېدلی دی نو زما د قسمي چې نن به زه ای بیبي ته ډېره دیندار یې نو تا به عمر فاروق زوی ته ټیک ودوما. نو د بادشاه زوی واده کړه. خدای د ښو خلقو ملګری د هغې کور نه بلې شپې په یو ځنګل کې رڼا ده. هغه رڼا پورې ورغی یو سړی داسې بهر ناست دی اور ځان ته بلوي او په سترګو باندې اوښکې راماتې دي. عمر فاروق د ملنګۍ جامه کې ورغی ورته وایي ای ابجان السلام علیک ابجان زما سلام منظور کا زه یو مسافر یم ځنګل کې را روان یم خو ته راته ووایه چې د خیمې نه بهر ناست دی او په سترګو دې اوښکې راماتې دي وایه اوږې که تږې جاړې. ورته ای مسافر خپله لار لنډوه په لمدو غوښو مې اور مه بلوه. عمر فاروق ورته وایي چې ملنګانو مسافرو ته ترخې خبرې مه کوه زه درنه تپوس کوم چې د خیمې نه بهر ناست دی او بیا هم په چغو چغو باندې جاړې. ورته ای مسافره ښځه مې په دې خیمه کې دننه بیماره ده ماشوم بچی کېږي دی وخت اوسو چې درد پې راغلی دی خو دومره څوک نشته دی چې د هغې زنانه زما د بیبي تکلیف چې په سر ورله زور وکړي یا ورله په لاس کېږي یا تلې تندې ورله عمدي د هغې خدمت وکړي غریب یم زما د خدمت څوک نشته دی. ولې ورته ای مسافره غریب یم فقیر ما بے سوک ما بے اثر ما دولت و نعمت نہ لرم کہ چرتا ڈلوڑی یا ایلی کیوں دائی للار شمس زما دا بیدی خدمت اکی دا دے وجہ جارما کہ دغا یو کمزور غند خزم دا دغا کمزور خیمہ دا آگے کہ زما بیدی بیمار دا کہ زما بیدی مرسینو دا سر دا نیو دا زنی دا تڑن سوک نیشتا دے. عمر فاروق ورته وی سلک کېنه او زه په منډه منډه باندې راځم. هغه سړی لا ناست نیمه شپه د امیر المؤمنین بادشاه یې وکت لاړو ښځو ته یې اواز وکړه چې وبیبي که د الله نه یېرېږې قیامت په ورځ الله نه د حیا څادر غواړې رسول الله نه کوثر غواړې د الله رحمت او د رسول الله شفاعت او شفقت غواړې وبیبي نو الله د پاره که عمر فاروق درته جاړې منت کوي چې راپاسه. وزیر اعظم لخوا کاکا وزیر اعظم لخوا څه شی دی وزیر اعظم دی او داسې وزیر اعظم نه دی د پاکستان په شانتې د 130 ملکونو وزیر اعظم دی. بیا داسې وزیر اعظم دی چې د سرحدونو په شان د بېشماره سرحدونو بادشاه په بادشاهانو یې بادشاهي ده په وزیران یې وزارت دی په شهنشاهګان یې شهنشهیت دی. نیمه شپه د ښځه ځان پسې را روانه کړه. ښځه ورته وایي مرګ نه مې بوځئ که نه چېرته مې لوکئ. عمر فاروق خپله خو تمامه شپه دیرونه وویښه وي نو عمر فاروق ما چېرته چې بیایې عمر فاروق وړاندې دی او بیبي د وزیر اعظم بیبي ورپسې ده
مخے پر تختو پورے بدننا جلباب تو دی پا بورقا کیونی مشپدا آنچ اغا خیمے لرالا اغا سڑی پیدا سے آوازو کو کہ اے زما رورا زما لخت گزرا تاو زما درد او غم یو دے تاو زما خوشحالی او سرور یو دے دارا تو وای چستا خیمہ کی بی بی بیمارا و اغا سنگا دا جوڑا داو کندا ورطویو مغشان لو بدا کی سنگروان دیوان ساتا ساتا جڑاو درد نزیاتی گی اغا بی بی ورطوی چو مرد زدو کو اخوالی دا پویو لمان ما بدکور دزان سر اغا دارو دوی راغستے وان کما چی معشوم پیدا کی گی او اغا ورل خلق استعمالی ما با اغا دوی راغستے وان عمر فاروق اور دا ذکی کی بی بی دا اللہ نامت وایا اخلاص اور خدمت اکا زرکات من اکا جو سجدی اللہ تو اولگو اللہ نا اغوار بغیر دوا دے اللہ جوڑ کی جوڑی گی بکنا دا اتیو کالو بند میچن اللہ پا زرکات من باند روانے جو تو کالو بند میچن دا اتیو کالو بند میچن بغیر دا غنم نوڑ را بیئی بغیر دا جوارو نوڑ را تریگی بغیر دا تاوے دو دا چاہتاولو نا پخپل تاویگی دومرا تاویگی لگیا دے چی دا قیامت تو وز پوری باغی چی اورد آسمان نرازی او اغیلان دی بپریگی ام بپاغی باندی خمبے ڈکیگی چاہتے خمان بدکیگی تمام کائنات باغونو خلق قیامت پوری بخلاسی گنا اللہ ویداد دو رکات من درجوان اللہ فرمائی کہ چال مزان تکلیف دربان در آگے استعینو بصبر والصلاة خداینا مدد غوارنو پمانزو سرد خداینا مدد اغواران تکلیف راگے مصیبت راگے یولے ظلمت راگے اللہ تا سجدو لگو دغد و سجدے اللہ تا محبوب دی تمام کار بدر لا سائی کی کئی کنا نمنزک دیدل جاد ملتا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا دورکات منز کئی پا سجدہ باندے لگیارا اپرتدو آواز کئی یا اللہ زجر پا دینی مشتر آغلے نستار ازال راغلے ماں کسم امیر المومنین خاون ستار ازاد پار راغلے رے یا اللہ زبت دی بی بی پتندی لا سجدے ماں تور باندے گران آسان کو بی بی لبچے ورکا دعا لگند وقت تیر شو عمر فاروق غصی تران دید چوایا اس سے طبیعت سنگرے ورطوے طبیعت میں خود قیامت پورز بزو عمر فاروق گریوان نسما عمر فاروق ورطوے چوا دخدا بند عمر فاروق تسوے داغ سو گناہ دتا ناغ سو خبر رے وہ عمر فاروق بادشاہ دے او بادشاہ با کور پا کور جنگڑا پا جنگڑا گردے دخل کو حاجتو نبا پورا کئی ننند سے پدی جنگڑا کے پروتے ماں عمر فاروق پس قیامت پا رد مرہ نرانی سما کہ زمان بی بی بیمار آواز او تت خبر شوینے تاول زان خبر آو سید القوم خادمهم پیغمبر فرمائے کہ بادشاہ دمل دا قوم خدمتگار رے نو عمر فاروق خوبو نکیو پما تکلیف دے وجب قیامت قرآنی سمت تاسو مخفل وزیران رانی سے آیا کنی آج قصہ خونا دا کہ قصری چلی گی تاسو دے امرانی سے لگوند وقت سے تیر شو خیمین آواز راضی کی یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب مبارک شستاروار پیدائشو پدے سڑی سے جلوہ عمر فاروق تو خملو کندروان دے کنزل عورد بدیرے زخبر نوم چیز ما خواہ کے سوک ناساغ عمر فاروق بی بی سے وقت ورطوے بی بی ساد پخرا قسم نہیں سے دے خود بدا سے خدمت دے
لکه ستا خپله خور یو زما ضرور بیبي چې ضرور بیبي د چا بیماره وي نو هغې له خلک په اخلاص خدمت کوي ستا د قسم وي چې د دې بیبي داسې خدمت وکړه لکه چې دا د عمر فاروق رمدار وي هغه بیبي ورته آواز کوي یا امیر المؤمنین مبارک دې چې ستا ورواره پیدا شو ما یا خدمتو کا سری باندې رچ ولګېدو وی خفه کېږم دا دننه د امیر المؤمنین د فاروق اعظم د ملک د بادشاه بیبي ده نن یې ستا د بیبي خدمت وکړو دیتوب یې وکړو زه عمر فاروق یم وایم او ورته وایي ما معاف کا عمر فاروق ونه ګیره ونیوله چې پتا کوم تکلیف تیر شوی ده زه درته جاړم چې قیامت په ورځ ګورې ما الله ته وړاندې نه کړې یاره دې ته دویمه شپه ده عمر فاروق په لار باندې روان دی یو بل ځنګل ته ورغی رڼا یې ولیده ماشومان ور د چار چاپېره ناست دي په د چا په سترګو باندې اوښکې راماتې دي او څوک لګیا د لوبې کوي څوک ډېرګي کوي او یو بوډۍ زنانه ورته لرې ناسته ده جنګ عمر فاروق ورته ورغی چې ای بیبي په دې خوشي ځنګل کې په دا نیمه شپه باندې څه کوې ورته وی قربان چېره مې ما زه یو غریبه یم بې څوکه بې اسرې زنانه یم دا زما بچي دي خاوند مې په کور نشته دی نن اومه ورځ ده چې زما دا بچي نهر دی سهونه نو ما په دې کټوی کې ورته اوبو کاڼې شولې د دوی پې مشغولومه عمر فاروق په منډه منډه لاړ ځان سره د خوراک طعام را واغسته هغه بیبي ته ویې ته اخوا کښېنه عمر فاروق په خپله باندې کټوی پسې اور بلی عمر فاروق هغه کټوی پسې اور بلی حتی چې دومره زیات نفوذ د عمر فاروق مخ او سترګې والې چې سپینې ګیرې په لوګو کې توره شوله د تمسۍ پسې عمر فاروق په ګرم کټوړو ګرم دیګچې او ګرمې ترکاری کې لاس ورمنډي هغه بیبي ورته وایي عمر فاروقه لاس به دې وسوځي ورته وایي بیبي پروا نشته دی د دنیا اور معمولي دی خو ګورې خبردار چې ما ګناهګار دی چې الله ته مې وړاندې نه کوې د قیامت دروازې د اور نه یېرېږم د دې اور مې پروا نشته خدای دې مغې اور نه بچ لږ وخت چې تېر شو ورته وی بیبي دا تکلیف ولې دی ته قربان عمر فاروق نه به د قیامت په ورځ تپوس کوم زه غریب یم عمر فاروق مې تپوس نه کوي ورته وی چې ای بوډۍ ای کمقلې یو دوه ګوتې چیټ به دې اخیستی عمر فاروق نه به دې لېږلی عمر د تا نه څه خبرېږي هغه بیبي ورته وایي چې نه عمر فاروق د بل بادشاه دی هغه زما خلیفه او زما شهنشاه دی زما امیر دی امیر به دا کار کوي چې هغه خیمه په خیمه ګرځي او په خپله به تپوس کوي والله بالله قسمت الله که زه به د عمر فاروق دربار کې درخواست وکړم چې زما ضرورت دی بلکې عمر فاروق به ماله راځي چې بیبي ستاسو ضرورت دی چې پوره یې کړم زمونږ د دنیا بادشاهانو دپاره موږ درخواستونه کوو که نه کوو بجلي راته ولګوه نوکري راله راکړه لار راله پخه کړه پول راله کوو که نه کوو وایې که نه په خپله ځان له میړم کې او بیا مینت او ظالم کوئ په خپله په ځان سوارم کې او بیا هم په تاسو باندې سړي کېږي غوښې درنه پرېږدي دا ستاسو ایمان دی او دا ستاسو د وخت د بادشاهانو ایمان دی دا د دې بوډۍ ایمان دی او دا د عمر فاروق ایمان دی تا به درخواست کړو عمر فاروق ته وایي درخواست او زه عمر فاروق په خود په خپله راځي او زما تپوس وکړئ ما به چیټ اخیستې وایم چې جي ماله بجلي په کار ده او ماله دا د ایمان د بادشاه قانونو کردار نه دی د ایمان د بادشاہ خیر پاکستان کې له ایمان چرته ګورې اسلام چرته ګورې هر چیزي راځي خو کته او مغی
یا که کته بدله شي نو خر او مغی که دا ټول بدلیږي را بدلیږي نو تعزیرات هند دی که نه دی وای د امریکې قانون دی که نه دی نو دا تعزیرات پاکستان دا د یهودیانو قانون دی که دې باندې هر څوک بدل شي قانون نه بدلیږي که بدل دی نو چې قانون نه بدلیږي قانون د قرآن عظیم کېږي خدای د قانون د قرآن عظیم زما ایمان خدا دی کہ تاسو داسې ایمانونه جوړ کړئ کہ دا تعزیرات پاکستان ختم کړي عمر فاروق لگیا دی د تورات پاڼه ورسره د هغې تورات پاڼې ته ګوري رسول الله پې د کور نه راغی چې د عمر فاروق لاس ته وکتل نو رنګ کې تغیر راغی ابو بکر ورته وایي یا عمر د رسول الله مخ مبارک ته وګوره مخ کې تغیر راغی او چې ور مخ ته وکتل د رسول الله علیه السلام د غصې د لاسه مخ داسې شروع لکه چا چې پکې انار نه چوڼي کړي عمر فاروق در تورات پاڼه کېښوده وی یا الله ستا د محمد رسول الله د غصې نه امان غواړم او ستا د غضب نه امان غواړم یا رسول الله ما نه څه شوي دي چې ته پې زما نه مرورو خفه شولی ورته وی عمره قرآن عظیم موجود دی او تا د تورات پاڼه راغستې ده تاسو په ایمان ووایه تورات د الله کتاب دی او که نه دی ټولو ته مې قسم اچولی بیا تورات د پیغمبر کتاب او که نو چې رسول الله د پیغمبر په کتاب او د الله په کتاب باندې خفه کېږي نو قسم په خدای په تعزیرات پاکستان باندې خو به ډډې په ډډې اوړي که به نه وړي کہ قرآن موجود دے استاد سار فیصلہ دے بل کتاب لگی قرآن موجود دے استاد مسئلہ دے بل کتاب لگی سزانتا ایماندار ہوئے دا سنگا ایمان دے کہ استاد عمل فیصلہ ہو دا کور فیصلہ دے تو قرآن ندا کہتا ہے ایسی مولا کہ مولا زو قرآن تکینو ما او بیا فیصلے پہ قرآن کی بات ہے کم نظمہ مڑی بسوک لمبئی اثر دا ہے کہ نا انداوئی چیتی دی بادشاہن سے دیر تکیے نہیں ہے مول بدا مڑی سوک لمبئی او مول بدا منجلی سوک راکی چاہتا روانا دے بل سو سارا دے سارا دے روانا ندا روانا دے قرآن عظیم سارا دا اس کمون دو آئی زمون بادشاہ دا تمامی خطر زمون بادشاہ نہیں وائے کسرت یا ورہ طول وای یا ودا نو کستا بادشاہ کیږي نو یو مولا به کېږي ټول نه کېږي یو مولا به الله د نورم طاقت ورکړي داغه د تمام عمر ګټه دې لره چې پاکستان کې یو لوی نه لوی خراب سړی خراب کار کوي چې عقل ټول دلته یو سینما ده بیگا ملګرو ته مې معلومات وکړې د خلک راووتل چې هغه سینما خو نه ده روانه هغه سینما والا زورونه لګولي دي هغه یو ملا بنده کړی ده چا بنده کړی ملا بنده ملا ستا چې نه چې تا ته سجې ته ناست وي ملا نه ده مولیان هغه وي چې دا دلته ټیلی سټیشن سپږمونه نیولې دي دی چې چلېږي نه پغلا کې چرته کوي نو خدای دې داسې مولیان جمدي لري دا ستا سقاط او خیرات ته چې ناست دی الله دې د دخلو په جون ته پکې دا صرف ستا سرسایه او سرمن ته چې غل دی تا ته حق نه وایي خدای دې د ده ژبه دا د جیل په شان ګونګه کړي عزیزانو عرض دارې په دې ملنګ خانه کې کہ دا تورات دا رسول اللہ علیہ السلام پا ذہن کو بد راگے کہ دا دے لاس کے والے اغسطرے قرآن عظیم موجود دے نمون با رسول اللہ مرور ہی کنا کہ قرآن ستا فیصلے دا انجانو پا قانون دا انگریزانو پا قانون کی یہ بک بنی نو دا کوشش کے کہ زان رسول اللہ راضی و پخلا کر زان محمد رسول اللہ راضی کے یعنی قبر کی من رب کا وما دین کا ومن نبی کا رسول اللہ بدغ وقت قبر ناراضی او تانا بتپوس کی ما كنت تقول في حق هذا الرجل
دا سارے سوک دے دا تصویر بتا جناب رسول اللہ رسول اللہ سے چانا خوشحالی مخ ورطا مخامخ کے دل تبا اولی کلی سی کہ ورطا ہوا ہے کہ حاضا نبی نا دا زمون نبی محمد رسول اللہ اور کہ چانا مروری رسول اللہ دا خبر کے مخ اگر گئی چزستا دے ستورا مخ نگورم کہ تالی دنے میرے مخ اگر نو اگر گئی تب او پیجنی نو دا دعا کرے کہ خدا پاک تاسونا رسول اللہ مرور لکی او مخدر نہ پا قبر کے دا ریکارڈ کی گی دا تمام مولیانو تڑوان کی کہ سیاسی مولا دے کو غیر سیاسی مولا دے کہ علوی مولا دے کو غیر علوی دے کہ مولائی دے کو مالوی دے دا طول تڑوان اور تک کرے نستاس دا چیوی سٹیشن الحمدللہ فی الحال بند دے او چه زمون دا ملنگانو وقت کی جنو بچی دا قربانو خو بند بئی لیکن کدا آزاد چو که خیری ندا دا یورپ بربند خز بستاو زما کور کنگی ندیا بمون دا سری سری راتینگی کو راتینگی بیٹھے قسم پخرے کر راتینگی که دا زمیدار او دا حیادار دا طول ببیا سخاشو خرابشی اللہ دے امان راتی دا مولیان کئی ایسے منے کنے منے پر کارتے ہیں رخ شک منے وے منے کنے منے کورم ران زمین ایماندار ہے کہ پہاڑ میں ہاتھ کرے چتا تمہیں دوزخ نہ بچ اور اللہ بچ کا عمر فاروق تا خود ہوئی کہ عمر بزما کشیل راضی زبزم داس ایمان زان کے پیدا کریں کہ دا ملک بادشاہ بمالا راضی کہ استاد آلار جو رقم کنا تا زینو کرن تکنا تا کم ضرورت سے جاڑے کنے کی مہنگائی رہا جاڑے تول کنے جاڑے تا سو بات خدا دی مایا شرم پردلا نور و ساتی دغا سے بادشاہ پکار دومرا عدل و دومرا انصاف نمرا روان پلار جماعت لرانن و توازان تخپل باندے کو دا اذان نباد پورا ور سردان پا پولا تور جور کر پا دل سری باندے اوگر وے بچے سب کے سمسنو اللہ دا اگسر ایمان سمئی ملیان دا کار نکل کئی میں نکل کسی لوگ رہے واسے ادھر اے بچے پسب کے لیے گدرے گا پسب کے کوک سنے اللہ وی دا اخیرت لارا بیکا دا کماس مستروان نشوش آئیو سرے راگے بلولو نامیدان اگر باندے نیزر ہوئیستان تمہارے فاروق تو سجدہ کے دے پنے گئے پتی سکی ایوائی دے میں اولگے سجدہ تلارے دے اون شپرے ہوتا کورتا چلارا آگی سبتے ہوئے کسر کا طبیب مہربانی کا طبیب کا جواب کچھ دو عمر فاروق علاج ہرائی عمر فاروق کا طبیب سے جواب لے گئے اور جارو جان سردار خلیفہ ثانی کور پوتے علی صاحب نے سوکرا لے دو عمر فاروق کا فیصلہ ہو گئی رسول میں پگتا کو کماسی مانو مسلمان بمسلمان سوچاو امرا وہ بلتا بوئی کے بعد نازیزان وارد دادی کے غریب سارے زیر سرکت سوالے لگ اب یہ جو گوب والی ہوتی اب دنیا گوب والی ہوتی اب افان وہ پولیس نہیں ہوتی کنا میں آیات والے فرن پایا سابات کو کہ کیسا تکفرون باللہ وکنتم اموات نبی تمہیں کتا سے انگلش کے بدے ترجمہ ہوا آئے بسم یہ ان المائٹی بعد یہ ان المائٹی مجھے کہتا یہ ان المائٹی اللہ تمام بعد الناس بأمر الله بيفرهم نفسنا تمام لیکن یہ علاوہ یہ تکمل کرو میں سرنا کمی تحصیل کی
دو کالا